من فقد جعلناه لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. سورہ بنی اسرائیل پلسم سپارہ او 32 نمبر آیاتی مبارکہ. دی آیات مبارکہ کی رب العالمین د زنا متعلق د حرام حکم ذکر کئی چی زنا چی دا حرام دا او وجہ بیان کری دا چی دا دیر بی حیائی دا. زنا چی دا بی حیائی انتہا دا او پا انسان کے چکل حیا پاتی نشی نو دے دا انسانیت نا محرومش دے بیا درندتوب تنزدیشی و دے بیا حیوانیت تنزدیش. انسان دا حیا نم دے چی دکی با حیا پرتے ذکہ حدیث مبارک کے را دی اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئتا. ہر کله چې ستانه حیا لاړه شي نو چې بیا څه کوې هغه کوه. دا حیام انسان د ډیرو کارونو نه منع کوي. الحیاء شعبة من الایمان. حدیث مبارک کې راځي حیا چې دا یو جز دی، دا یو حصه ده د ایمان. حیا ډیر ښه صفت دی چې کله دا انسان کې پرته. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دمر حیادار صحابیو چکل بدے لار باندے روانو نو اسمان کے ملائکو حیا کولوی عثمان را روان دے رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یورس کور کے ملاستے پندائی اخکاردا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ راغی نبی علیہ السلام پدق کے حال. ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ نبی علیہ السلام پا اغ حال دیکھ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم را پاسی دو پندائی پٹک لے. بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تپوس کی دا اللہ حبیبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راغ تا دا غین حیاو نکڑلا او چکل عثمان رضی اللہ تعالی عنہ راغی نتا حیا وکړل. نبی علیہ السلام ورته فرمائی بی بی عائشی رضی اللہ تعالی عنہا زب سنگ دا اغی صحابین حیا نکم چی اغا اسماء پزمک روانی اسمان کے ملائک حیا کی وی عثمان را روان دے رضی اللہ تعالی عنہ. حیا چی دا دیر یولوی صفت تے نو زنا حرام دا انہو کان فاحشا لو دا دیر بی حیائی دا بی حیائی انتہا دا. دویم وجہ دا زنا دا حرام والی چی دا غدا دا معاشری فساد دے. اکثر گو رئی سمر گناہون چی عام دی معاشرہ کی گی دا اکثر سبب چی دے غزینا دا غلاگانی ڈاکی قتلونا دا چی اکثر کی گی نو دا دی سبب اگو رئی دا زیناوی. بس دا دی دا وجینا اکثر دا سیڈیر کی دی وجینا اسلام کی دا زینا چی دے دا دا طول جرمونو نسخ جرم گرزولے زکا چی دا دی او زکا دا دی سزام دیر سخت ایخو دی دا پا شریعت کی زکا چی دا دی جرم دا وجن نور گناہون دیر پیدا کی دا دا گناہون جرن دا. حدیث شریف کے رازی چی او اسمانونا او وارزمکی دا وادشو زیناکارو پا زینا باندے لانت را لیگی چی کلا شادی شدہ سڑیوی شادی شدہ خزئی او دی زنا کئی او وار اسمانونا او وارزمکی پا دی لانت را لیگی. اوی پا جہنم کے با دا سی زناکار چید پا جہنم کے با دا سی خلقو دا شرامگاونو نا یو سخت بدبویزی
چې دوزخیان بتیم په پریشانی کې مبتلا وي دوزخیان بتی تنگی د زناکارو د شرمګاونو نه بدی سی بدبوئی روانه حدیث مبارک کی راضی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے لا یزنی الزانی حین یزنی وهو مؤمن چې زنا کون کې د زنا کولو په وخت کې مؤمن نه پاتې کی غلا کون کې د غلا کولو په وخت کې مؤمن نه پاتې کیږي شراب سکون کې د شراب اسکلو په وخت کې مؤمن نه پاتې کیږي حدیث مبارک کې راځي چې زنا کون کې په حالت د زنا کې مؤمن نه پاتې کیږي بعضی علما وایي چې دا ایمان د زړه نه اوزي دا ایمان د زړه نه اوزي نو چې کله د دې ګناه نه دی فارغ شي نو دا ایمان ورته بیا راشي د زنا په ټیم کې د دنه ایمان اوچت شوی دا څومره لوی ګناه ده ځکه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي ولا تقربوا الزنا زنا ته به نږدې کېږئ نه داسې نه چې زنا به نه کوئ داسې نه وایي چې ولا تفعلوا الزنا زنا مه کوئ ولا تقربوا الزنا زنا ته به نږدې کېږئ نه نو کم کارونه چې تا زنا ته رابلی لکه دواعی د زنا هغه حرام دي غیر محرم زنانه ته کتل دا دواعی د زنا دی الله دا حرام کړی دي تصویران فلمونه ډرامې کتل ولا تقربوا الزنا منځدې کېږئ زنا ته نو دواعی د زنا چې کوم څیزونه تا په زنا باندې په زنا کې مبتلا کوي هغه حرام دي هغې ته به نه نږدې کېږي د هغې نه به ځان ساتي د هغې نه به ځان بچ کوي نو دې وجې نه قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي ولا تقربوا الزنا زنا ته مه نږدې کېږي او قرآن کې چې الله سزا ذکر کړي نو الزانیة والزانی ګوره د غلاګر سزا چې ذکر کوي وایي السارق والسارقة اول غلاګر سړی بیا غلاګره ښځه او په زنا کې سوای الزانیة والزانی زناکار ښځه او زناکار سړی الله د زنا په حکم کې زنانه مخکې کړې ده اکثر د زنا سبب چې دا زنانه جوړیږي دا زنانه جوړیږي دې وجې نه علماء لیکلي دي چې کله زنانه ته څوک کور نه بار د طرف نه غږ وکړي دې کور کې نارینه نه او زنانه ته د جواب ورکولو ضرورت راشي بعضې مقدس راشي نارینه شته دی نه نو دا زنانه به داسې کلکې کلکې خبرې کوي مضبوطې خبرې داسې نرم جوابونه به نه ورکوي په ناز او په مکیز به خبرې نه کوي هسې نه هغه سړي په زړه کې خیالات پیدا شي داسې کلکې خبرې چې د نارینه سره د خبرو ضرورت راشي نو مضبوطې خبرې به کوي کلکې خبرې به کوي د نارینهو په شان خبرې به کوي په مکیز به خبرې نه کوي په نرمه لهجه به خبرې نه کوي د زنانه اواز چې دی دا عورت دی زنانه به خپل اواز چاته نه ښکاره کوي نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی النساء حبائل الشیطان زنانه چې دی دا د شیطان جالونه دي جالونه په دې خلق راټینګي په دې خلق په ګناه کې مبتلا کوي نو دی وجنه الله تبارک وتعالی فرمائی ولا تقربوا الزنا منزدې کېږئ زنا ته یعنی کم کارونه چې تاسو زنا طرف ته بوځي هغې ته به نه نږدې کېږئ غیر محرم زنانه ته به نظر نه کوئ دا بد نظری چې دا ډیر نقصانات کوي ډیر نقصانات کتابونو کې لیکلي دي د قرآن کریم حافظ غالبا نوم ابو عبدالله دی نوم غالبا هغه وایي زه په لاره روان وم زه د قرآن حافظ وم ما نه یوه پیره بد نظري وشوله بس غلط نظر مې وکړو خپل استاذ ته مې ووي چې ما نه بد نظري وشوله په غلط نظر کاته وشو وی هغه راته وی
چې د دې ګناه سزا به الله درکوي خو چې کله وی درکوي بس ورځ یاد ساته وی پورا 100 کاله چې مې د هغې ګناه وشو په یېړه رانه الله ټول قرآن یې یرکو بس حافظ ما کنګال سینه پاتې شوم طلباو علماو نیکانو دیندارو د دین سره وابسته خلکو دا قرآن یېرئ دا علم یېرئ دا تقوا ختمئ دا نورانیت ختمئ بد نظری ډیر لوی احتیاط د نظر باره کې موبایل ته منځدې کې اکثر حافظانو ته د قرآن حافظانو ته د موبایل استعمال مه کوئ موبایل کې تصویرات مه ګورئ تا چې نن په یو تصویر نظر ولګېد دا به دنه د قرآن یو آیات یېرئ یی هفته پس په یېرئ یا به 2 هفتې پس یېرئ یا به میاش پس یېرئ خو په دې ګناه به د الله د سینې نه یو آیات وباسي دا یاد نه پاتې کېږي چې موبایل ورسره یو تصویران او ډرامې او فلمونه ګوري دې حافظ ته قرآن یاد پاتې کېدلی نشي دا قرآن به یېرئ به د الله دا سینه به د حفظ نه خالی کېږي خصوصا د قرآن ویونکي طلبا حافظان حفظ علم چې کوي د نظر ډیر حفاظت وکړو د دې موبایل نه احتراز وکړو که مونږ یې د ضرورت دپاره استعمالو خو چې یو تصویر صحیح راځي نو دویم د غیر محرم زنانه تصویر خامخا راځي خامخا بچو تاسو دپاره دا قرآن دی دې قرآن ته ګورئ په دې قرآن کې خپل اوقات صرف کوئ قرآن رالی قرآن یادوئ دې تصویرانو دې موبایلو یاد قرآنونه د حافظانو د سینو نه وباسل نو بد نظری چې دا ډیره لویه ګناه ده اکثر زنا کې چې سړی مبتلا کېږي دا د بد نظرۍ د وجې نه دا د نظر د نه حفاظت د وجې نه څه چې حافظې نن کمزوري دي دا د بد نظرۍ وجه ده ښه په سترګو ړوند وګورئ د هغه مره حافظه به د چام دی د چا به هم دی وګورئ یو څو وړاندې که نه چې حافظه څنګه مضبوطه ده نن ورسره ته خبرې وکړه میاش پس ورسره میلاو شه چې غږو کتابه پیژني چې دا دی ړوند چی په سترګو دا ولې د ده نظر بچي نو د ده حافظه مضبوطه وي ښه او څومره چې بد نظري کېږي دومره حافظه کمزوري کېږي یېر سیوا کېږي او حافظې کمزوري دي امام شافعي رحمت الله علیه فرمای شکوت الی وکیع سوء حفظی ما خپل استاذ ته د حافظی شکایت کو حضرت حافظه میں ډیره کمزوري ده اگر راته حکم وکړو وی ترک المعاصی چې ګناهونه پرېږدوه امام شافعي ګناهونه پرېږدوه علم دا یو نور الهی دی او نور الهی الله ګناهګار ته نه ورکوي نو د نظر حفاظت ډیر ضروری دی فرمای ولا تقربوا الزنا منزدې کېږئ بدکارۍ طرف ته زنا طرف ته انه کان فاحشا دا بېشکه دا بېحیایي ده وساء سبیلا او ناکاره لار ده بېحیایي ده او ناکاره لار ده